إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو: بنی الاسلام علی خمس. د اسلام بنیاد په پنځو ارکانو باندې کې ښودل شوی دی. د اسلام دپاره پنځه ارکان دي، پنځه ستنې دي چې د اسلام د عمارت پې ولاړ دی. لکه سړی آبادي کوي او د آبادۍ د مضبوط او برقرار ساتلو دپاره لاندې نه پیلرې ورکوي، چې پیلر نه وي نو آبادي راغورځېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو هغه پنځه ارکان کم کم دي چې په هغې باندې د اسلام عمارت قایم دی. اول شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله، گواهی د الله د توحید چې د الله نه غیر بل حقدار د عبادت نشته دی، او بېشکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. د توحید او د رسالت گواهی. او بل و اقام الصلاة، بیا د مونځ پابندي. د کلمې ویلو نه بعد پنځه وخته مونځ په مسلمان نارینه او زنانه فرض دی. چې قصدن یې پرېږدي نو د صحابه کرامو فتوا او د نبی علیه السلام حدیث او د امت د سلف فتوا دا ده چې د دې انسان په اسلام کې هیڅ برخه نشته دی، دا د اسلام نه بهر کېږي، نعوذ بالله. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ایتاء الزکاه، د زکات په ادایګۍ باندې د اسلام بنیاد کې ښودل شوی دی چې چاته الله دومره مال ورکي چې د مال نصاب ته ورسي نو دی د زکات په کال کې یو ځل ادا کوي. او بل وصوم رمضان، او بل رکن د اسلام هغه د رمضان روجې نیول دي. او پنځم وحج البيت من استطاع الیه سبیلا، حج د بیت الله کول دي، خو په هغه چا باندې دا حج فرض دی چې هغې ته د تللو د لارې طاقت د ده وي. طاقت چې دی استطاعت دا دوه قسمه دی، یو بدني طاقت او بل مالی طاقت. چې انسان بدنم برابري او دومره وس الله ورکي چې دی په د الله کور ته ځان رسولی شي، په د حج فرض دی. او دا حج چې دی فی الفور په د فرض دی. صحیح قول د علماو دا دی، لکه دی کې اختلاف دی د علماو چې حج فی الفور فرض دی، من همدې کال به ځي چې د څه کال ورسره پیسې راغلي، که نه علی التراخي، که لږ تاخیر پکې کولی شي. نو صحیح دا دی چې دا فی الفور فرض دی، ځکه دی کې احادیث راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان باندې حج فرض شو دا دی فورا لاړ شي، ځکه کیدی شي دته یو عارض مشکل رکاوټ مخې ته راشي، یا به روغي الله به دې بیمار کړي نه به شي تللی، بیا به چې کاش کې ګوره ښه روغ جوړ وم او پیسې هم را سره ویلا نړم، او یا به مالدار و الله به در باندې داسې آفت راولي ستا په کاروبار چې غریب به دې کي، فقیر به دې کي او قرضدار به دې کي، او دا به د الله یو سزا یي چې تاله به درکوي، ځکه چې ته په دې مال د الله فریضه نه ادا کوې او حج پې نه کوې، دې مال کې به خامخا بې برکتي راځي او الله به تعالی تاوانونه او توپانونه راولي خامخا. او دی مال ته به آفت خامخا متوجه کیږي. څوک چې حجونه لیټ کوي
ټول علما ویلي دي چې د په بيدینۍ کې هیڅ شک نشته دی چې د سره ښه پیسې شته او ځان رسولی شي دومره مال دی چې د حج داخله وکړي حج وکړي او کور کې هم خرچه پرېږدي او ګزارې روانه ده برابره او دی په یو بهانه او په بله بهانه باندې حج لیټ کوي او صحابه کرام فتوی پکې دي عمر رضی الله عنه به فرمایل چې زه په دې یریږم چې سړی حج نه کوي دا به د یهودیت او د نصرانیت په مرګ باندې د دنیا نه مړ لاړ شي والعیاذ بالله ځکه یهود او نصارا حج نه کوي او یهود او نصارا د کعبې ته او د حج ته په سپک نظر ګوري والعیاذ بالله او بل دا چې په اسلام کې بې حجي نشته په دې کې احادیث هم دي د صحابه کرامو آثار او د امت د سلف اقوال په اسلام کې دا نشته چې یو سړی یو ښځه بس چې الله وس درکوو ځان برسې الله دومره وس ورکړي چې دی د الله کور ته ځان رسولی شي او دی پکې لا بیا هم لم لیټ کوي دی پکې لا بیا هم چې مدرکه لږ صبر کوه که نه څه کال هغه د لور واده دی خو حرم بند شو څومره خلک په دې 2 کالو کې هغه مړه شو چې حج پې فرض ولا نړه الله ورته سره په نصیب کې نه کړ دې ته څه پته وه ښه وس کېده ډېر خلک داسې وس یې کېده د حج کولو او د تللو دې کال زم را روان کال لازم په دې 2 کالو کې دنیا مړه شوله او حجونه پې فرض ولاړه د الله خواته اوس به الله له حساب د دې خبرې ورکوي چې تا سره د کاروبار دپاره د دکانونو اخیستو دپاره د جایداد دپاره د ځمکو اخیستو دپاره خلکو سره د کاروبار د شراکت دپاره د ګاډي اخیستو دپاره پیسې وي او زما د فریضې ادا کولو دپاره د سره نه مسلمان خو وایي دی ته چې د ارکان الاسلام 15 ونه دا به برابري د اسلام او دین بالا ودرېږي نو غرض دا دی چې په دې امورو کې لیټوالی نه دی پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ولاړ دی یو زنانه ورته راغه د خثعم قبیلې وه وایي د الله نبي زما پلار چې کوم دی هغه باندې حج فرض شو خو په داسې حالت کې په فرض شو چې هغه دومره بوډا دی او دومره زوړ او کمزوری دی چې په سورلۍ هم نشي ټینګېدلی په هغه زمانه کې په اسونو او اوښانو باندې حجونو دا ګاډي او دا جهازونه خو نه دا اوس خو زموږ د دور د سهولیاتو دور دی صرف د مدینې نه به چې مکې ته څوک حج له راتله نو 9 ورځې به لګېدلې په 9 یا 10 ورځ به دی مکې ته راننوته د نبي علیه السلام د حج سفر چې وګورم په لاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 ورځې لګېدلې دي د خپلو ملګرو سره چې را روان شوی نو په هغه زمانه کې خو د مکې او مدینې منځ کې دومره لاره وه ځکه اوښان به او یا به اسونه او یا به خچرې وي یا به خره و دغه د سورلۍ اسباب و په هغې باندې حج کول او بیا چې به لا د دې ملکونو نه څوک تله او د بار عراق نه او یمن نه او شام نه او د بل ځای نه او د بل ځای نه خو به د چا میاشت لګېدل او د چا به 2 میاشتې لګېدلې اوس هم چې د مشرانو نه اورې پخوا د هوایي جهازونو سهولیات چې نه په دې لانچونو کې به خلک نه پای کې به هم ډېر وخت لګېدل سبب کې مړه شوم هغه لانچ کې به ولا جنازه وکړه بس سمندر ته به وروغورځول ځکه ترتیب به نور نه جوړېده نو مړی خو نشي ساتلی بوی به یې کو مشکلات اوس خو سهولت دی اوس ته ولې پاتې کې د الله نبی زما پلار په حج په فرض شو خو په سورلۍ نشي ټینګېدلی نو زه راغلی یم د هغه د طرف نه حج کوم آیا زه د هغه د طرف نه حج کولی شم دې ته حج بدل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بالکل ته د هغې د طرف نه حج کولی شي خو دا مسله بیا په بل حدیث کې راځي د ابو داود او د نورو محدثینو هغه حدیث راوړی دی چې حج بدل به ته هله کې د بل دپاره حج چې تا به خپل فرض حج کړی ګوره دې زنانه خپل حج کړی دی هغه زمانه کې دا زموږ په شان رواج نه و زموږ خلک خو به دا تکلفات ودرېږه پلار لا نه دی تللی نو زوی به نه ځي او مشر ورور نه دی تللی نو کشر ورور څنګه لاړ شي دا فضول خبرې دي مشر ورور به وس نه کېږي او د کشر به کېږي ځان رسوه د الله باندې ته به اوس دې ته انتظارونه کړي د هغه به وس نه کېږي هغه به زړه به یې نه کېږي ځي به نه او تا له الله وس درکړی دانګه خپله فریضه دې پوره کوه لکه تا باندې چې څنګه د مونځ ټیم راشي نو ته څه کوې پلار ته او مور ته او د ورور ته انتظار کوې چې صبر کوه جمع ټیم دی خو له هغه نه دی تللی مانځه ته نه دی روان شوی ځان رسوه د دین په دغه کې لیټوالی د چا دپاره مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس وکته لبیک عن شبرمه ویله چې زه د شبرمه له طرف نه حج کوم نبي علیه السلام ورته وفرمیل خپل حج دې کړی دی ویل نه ویل اول خپل حج وکړه بیا د شبرمه له طرف نه حجونه کوه
چې خپل حج دی لا نه دی کړی خپله فریضه په تا پاتې ده ته د بل د طرف نه حج بدل نشي کولی او دې کې علما دا مسله لیکي د دې حدیث په شرح کې چې مثلا پلار باندې حج فرض و مور باندې فرض و یا هغه مړه شوله یا دواړه مړه شو او په دې او یا دومره ضعیفان دي چې تللی نشي او زوی هم حج نه دی کړی لور هم حج نه دی کړی ځکه خپل حج نه دی کړی پلار د طرف نه خو نشي کولی حج بدل او په پلار یې فریضه پاتې ده فرض حکم پاتې دی الله به رانیسي نو وایي دا بچي دي راولګي دا زوی دا لور دی یو داسې کس ته دا پیسې ورکړي او د هغه دپاره دی د حج داخله وکړي چې نیک سړی دی او هغه د دې د پلار یا د مور د طرف نه حج وکړي چې هغه خپل حج کړی دی او لاړ شي او د دې طرف نه حج بدل وکړي ځکه هغه هم د دې میت د دې مړي طرف نه قبلیږي او یا د دې سخت بیمار د طرف نه چې شدید بیمار دی او د سره په سورلۍ نشي ټینګېدلی جهاز کې نشي کېناستی ګرځېدلی نشي دا حج مناسک نشي ادا کولی غرض دا دی د حج چې کوم دی د اسلام په ارکانو کې پنځم او عظیم رکن دی زما محترم ورو او الله رب العالمین فرمایي الحج اشهر معلومات د حج دپاره خپلې معلومې میاشتې دي کمې میاشتې دي یو چې دا تیره شوه دې ته کومه میاشت ویله شوال وړوکې اختر میاشت څنګه چې د وړوکې اختر ورځ شي او رمضان ختم شي دا د حج میاشتې شروع شي حج میاشتې ورته ولې وایي یعنې په دې میاشتو کې د حج دپاره احرام اچولی شي چې ته د خپلې علاقې نه روان شي احرام واچې او روان شي اوس خو د ګنټو سفر دی تاسو ته ما ویل جازونه دي پخوا خو به د میاشتو سفر نو چې د لرې ځای نه به راتلو نو چې په شوال کې به روان شو ایله به د حج ورځ هلته ورسېده ځکه د دې شوال نه د حج میاشتې شروع شي شوال بس روژه ختمه شوه یو رکن د اسلام ختم شو بل رکن دروازه کولاوه شو د حج دروازه کولاوه شو زه اوس حج ته ځان رسوه تیارې کوه چې یو فریضه خو دې ادا کړه روژه دې ونیوله د رمضان اوس دې بلې فریضې ته ملا تړه ځکه الله رب العالمین چې په صورت بقره کې د دې روژې او د رمضان احکام بیان کړي نو ورپسې بیا وروستو دا د حج مسایل شروع شي په دغه ځای کې د حج ایتونه شروع شي چې شابه یو فریضه ختمه شو د دې بلې دپاره تیارې کوه د الله عبادت او بندګۍ کې خپل وقت صرف نو الله رب العالمین فرمایي د دې احرام د حج دپاره خپلې میاشتې دي معلومې الحج اشهر معلومات معنا دا ده الحج معنا وقت احرام الحج دا معنا ده د احرام د حج دپاره خپلې میاشتې دي معلومې فمن فرض فيهن الحج نو هغه څوک چې په هغه باندې په دې میاشتو کې حج فرض شو څه معنی احرام یې وتړلو چې احرام دې وتړلو په تا حج فرض شو چې روان شو داخله دې کړی بس روان شو ځکه چې ستا وس کېږي چې وس دې کېږي او داخله دې کو سفر شروع شو په تا حج فرض شو دې به اوس څه کوي دې به اوس پریزونه کوي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دې ته آداب وایي دې به اوس د خواهشاتو د زنانو خبرې نه کوي تر دې پورې چې خپله ښځه ورسره حج له روانه ده او یا عمرې ته او دواړو احرام کې دي دواړه د خپلې ښځې سره به هغه خاص خبرې نه کوي چې هغه د مینې محبت یا د شهوت خبرې دي بند هغې ته به مو ذکر کوه دا به هم ذکر کوه هم تلاوت کوي دا هم تلاوت په ټوله لاره څو پورې چې دې دا مناسک سر ته نه رسېدلي مکمل پابندي ده بدن نو چې خپلې ښځې سره سړی دغه نشي کولی خبرې نازکې نو آیا د پردو ښځو خبرې کولی شي او د پردو ښځو خبرې خو هسې بې حیایي د سړی پې بې غیرته هم ښکاري سپک هم ښکاري ځکه د انسان چې کله خپلې زنانه او خپل کور کې خپله مور خور او لوري هغه کله هم بلې زنانه ته سپک نشي کتلی که ده کې غیرت یله ایمان او غیرت خو چې ایمان غیرت نه بیا خو هغه نه خوړو زموږ موضوع نه ده هغه دومره سپک خلک دي چې په دې خطبه کې د ذکر کولو نه دي موږ د مؤمنانو خبرې کوو موږ د غیرتمندو خبرې کوو الله رب العالمین فرمایي چې دا سړی او دا زنانه چې د حج دپاره احرام وتړلو روان شو نو دوی به اوس دغه د خواهشاتو خبرې نه کوي خپل منځ کې او د پردو ښځو خو به خود نه کې دا ټکې الله ولې ویلې پیلې دا ټکې ویلې فلا رفث چې عجیب ګوره بې حیا خبرې نه کوي د دې وجه واوره د دې په حکمت ځان پوهې کړه اصل کې حرم ته د هر قوم او د هر ملک خلک راځي او ښځې هم راځي او سړي هم راځي نو بعضې بدبخته هغه داسې بدبخته وي چې څنګه دلته کوږ لرګی دغه شان هلته هم کوږ لرګی نظر هم غلط استعمالوي او پردو ښځو تبصرې هم کوي په کمره کې
یاره نن خو مې داسې ښځه ولیدله را روانه وه او په حرم کې مې دا په دې لاره په بازار کې مې یو ښځه ولیدله ای بې غیرته ای بې ایمانه بې دینه دا کار حرام دی قرآن وګوره قرآن حج دې ځان له برباد کړ دا هم خلک وایي حاجي صاحب راغی څیرې ورته ورچوي د غوی په شان دا هم خلک وایي چې فلانې صاحب د عمرې نه راغی د حج نه راغی نور خبر نه وي د څه کړي ولته یو کس ته چا ویل حاجي صاحب په خیر راغی اجر اسود دی ولیدو وایي کراچۍ کې مو ولیدو واښې ورته ورچولي وایي ګیا یې خوړله وایي دا زمونږ د زمانې حاجیان دي خر عیسی اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد که د عیسی علیه السلام خرم کعبې ته لاړ شي خو چې بیرته راشي همغه خر به نو دې وجې نه دا پریزونه دا احتیاطونه دا ډېر ضروري دي آداب و لحاظ فلا رفث ځکه وایي ځکه چې هلته هر قسم زنانه راغلي خو عبادت له راغلي دي که ستا تماشې له او ستا تبصرې له راغلي د الله بند بیا الله فرمایي ولا فسوقه د ګناه کار به نه کوې فسق به نه کوې دا نه چې دلته حج کې ولته خر په ګیره باندې مشین راکېږي نه دا مه کوه دروغ مه وایه غیبت مه کوه نظر غلط مه استعمالوه سګرټ یې مه راکاږه نسوار خوله کې مه اچوه څه چې د ګناه کارونه دي ځان ته وساته ولا فسوقه او داسې بدبخته شته دا زما دا خبرې د تنقید نه دي چې هسې چا پورې استهزا یا تنقید کوم والله زړه درد دی په مینا کې ډېر خلک چې حجونه یې کړي تپوس ته وکړي داسې بدبختې چیلمان د ځان سره وړي چیلمان راکاږي سورت بقره لږ وګوره مینا ورځې د څه ورځې دي او احادیثو دا د ذکر ورځې دي الله یاد کا الله یادولو په ځای د چیلم راکاږي سبحان حرام کارونه تیر کال په رمضان کې ما یو نوجوان وکړه زړه مې انتهایی درد وکړل احرام یې اچولی لا بعض سړی خو داسې دا احرام یې کوز کړی خو هم ګناه ده چې احرام دې کوز کړی مې او په حرام کې ورته دا ګناه کې خو ګناه ده دلته هم ګناه ده ولته خو بیا غټه ګناه ده ځکه د حرم ځمکې ته چې څنګه ور داخل شو د حرم حدودو ته ګناه کول په ځای پرېږده چې د ګناه اراده دې مو کړله الله بدر عذاب درکې سورة حج ګوره ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله رب العالمین فرمای چا چې په دې حرم کې د ګناه او د الحاد او د کګلیچ او د ظلم اراده وکړله الله وی زبر له درناک عذاب ورکوم الته به د ګناه اراده زړه کې نه راولي کول خو لا رستو خبرې دي چې دا ته به وکړي زړه کې بندانه راولي دومره سخت جرم دی نو دومره به احتیاط کې دا زړه به دې کنټرول کې داس مکمل ضبط بکې کنټرول بکې ولا فسوق ګناونه مکوا نوجوان احرام یې چول او سیګریټ سره کش کشاره ختم د بس رو جماعت نه بعد بیا سره سیګریټ ولګي سات پینې تیری دا ما خامه ما خوستان چې ګوري لوخړی بخیږي ته ورته ایران پاتې شل کټول استاد روجونی ولا دا خو یو ټریننګ و چې د حرام کارون نه بزان ساتي چې حلال دی منکړي بزان حلال خوراک حلال سکاک نو دا دې ټریننګ و چې الله استاد لپاره حلال پریدم حرام خو به خود پریدم د روجي مقصد هم دا چې د حرام نه بزان څنګه ساتو چې الله ماته د حلال لپاره یو ټیم راکړي چې د سار نه ماقام پورې حلال مخوره نو دا به یو ټریننګ دی د دې لپاره چې زه به باقي حرام هم نه کوم اخو به خود نکوم ځکه چې هغه زما الله حرام کړي خو موږ د عباداتو اصل کې هغه مقصد او حکمتونو باندې نه پوهېږو اس یو روټین شانې نیسو هغه روژه دی زه م روژه یم خلک روژه دي بس موږ هم روژه بس نور دا سوچ نه کوو چې د روژې مقصد څه دی دې کې دننه راز څه دی دې کې حکمت څه دی نو ډېر خلک د حج په رازونو هم نه پوهېږي بس داسې ګڼي چې بس یو میله ده اولته یو چکر دی او جاز کې به کښېني ولاړ به شي او داسې به تاو راتاو شي د کعبې نه او بس بیا به یو څو ورځې به د احرام اچولی بیا به راشي حاجي صاحب په خیر راغی او ګلونه به درته درواچي او بس جنت ټکټ جب کې دې راوړلو خبره ختمه شوه نه 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 داسې مکمل پرهیز دی دا یو عبادت دی دا د الله بندګي ده دا احتیاطونه غواړي ولا فسوق ګناه مه کوه او بل دریم ولا جدال فی الحج جګړې به نه کوې په حج کې جنګونه به نه کوې زمونږ پښتانه سبحان الله چې حج له لاړ شي نو د خپل هغه کم کس سره چې حج له تللی وي هغه سره به په چیو باندې جګړي هغه سره به په ترکارۍ باندې جګړي مالګه پکې زیاته ده او مالګه پکې کمه ده غوړي پکې زیات دي غوړي یعنی دې پښتنو ټولې ورځې په دې کې تېرې شي دا منئ تاسو
یو خوش قسمته سړی وي چې الله به دې نه وساتي. بس دغه جګړې به روزانه راخسته چې نن ترکاري داسې ولې پخ شوی دی چیو کې دا چل دی هلکه یو څو ورځې دي د الله بنده عبادت له راغلی تېرې به شي چې دا چی دی نه دی خوښ بلډینګ والا چې درله کم کړی دی یا کم ستا مکتب والا دی لاړ شه بازار کې یو کپ چې اوس که دومره به دې څه جب کې راوړي جګړې مه کوه لانجې مه کوه ځکه الله پابندي لګولې ولا جدال فی الحج په حج کې به جګړې نه کوي او دا ټکې الله ولې ویلې ولا جدال د دې ناشنا راز دی او دې باندې هغه څوک پوهېږي چې څوک حج له تلي وي حرم ته دا حرم داسې یو ناشنا ځای دی چې دلته به ډېر کرته ستا د مزاج او د خواهش خلاف کار کېږي قار به درځي غصه به دې راولاړېږي خو الله وایي ولا جداله نه ګوره جنګ به نه کوې د الله پاک ځکه وایي ځکه چې د مختلفو طبیعتونو د مختلفو ملکونو د مختلفو ژبو د مختلفو قومونو خلک راغلي د چا مزاج سخت دی او د چا مزاج نرم دی او څوک پکې قمقل دی او څوک پکې بېباکه دی او څوک به پکې دکې وایي په دې طواف کې او څوک به درله چې کوم دی داسې یو کار به وکړي چې هغه به ستا مزاج نه مني ته به وایې چې اوس دې سړي سره جګړه وکړمه خو تا ته به دا آیت رایاد شي چې الله فرمایي ولا جداله جګړې مه کوه په حج کې حج کې اکثر دا امتحان راځي دا چې څوک تلي ای ته پته ده والله دې مونږ تاسو ټول بار بار بوزي بیا به تا ته دې پته لګي زما دا خبر به در یادېږي چې هلکه دا خو رښتیا ده زړه مې دې خولې له راغی خو بس بیا به هم ځان کنټرولې صبر به دې کله کله تمامیږي ته به وایې چې دې سړي سره په لانجه شمه جګړه وکړمه خو ته به صبر کوې د الله دپاره به صبر کوې الله رب العالمین فرمایي د دې خبرو نه پکې ځان وساتئ صحیح حج وکئ او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي واتم الحج والعمرة لله دې په صحت کې وایي تاسو چې دا حج کوئ یا عمره کوئ دا پوره کوئ د الله دپاره لله کې اشاره سته د الله هم د تخصیص دپاره دې کې اشاره اخلاص خاص د الله دپاره د نوم دپاره نه د شهرت دپاره نه د سیالۍ دپاره نه چې خلکو سره سیالي کوي چې مړه د تربور مې حج له تلی ودرېږه چې زم لاړ شمه چې سیالي خو سره وکړم نه 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 سیالۍ دپاره مزه نیت دې خراب شه والعیاذ بالله ډېر وړوکی نیت دې جوړ کړه دا خو ته ډېر لوی د لوی رب دربار له روان یې وروسته به زه حدیث ویم انشاءالله هلته خو د انسان ټول ګناهونه معاف شي او تا دومره وړوکی سوچ وکړه او یا د دې نوم دپاره چې راته حاجي صاحب وویلی شي نه چا هم ابوبکر صدیق ته حاجي صاحب ابوبکر صدیق نه دی ویلی کریمه را پیدا کړي زه حدیث کتابونه راوچت عمر رضی الله عنه هر کال حج له تللو دا صحابه به هر کال تله ځکه هغه خلیفه و به هر کال تللو عبدالله ابن عمر هر کال تللو په حدیثو کتاب کې ما ته را پیدا که دا خبر را پیدا که چې حاجي عمر ابن خطاب رضی الله عنه او حاجي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه دا زمونږ خپله یو اصطلاح ده مونږ حاجي صاحب ورته وایو که چا راته وویل ښه ده که نه د دې نوم دپاره حج مه کوه چې تا ته چې څوک بیا حاجي صاحب ونه وي بیا دې په تندي ګونجې راشي داسې مه کوه صرف د الله دپاره خاص د الله د رضا دپاره نو دا یو فریضه وګڼه او دا حج وکړه او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي په سورة آل عمران کې چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا خاص د الله دپاره په خلکو باندې حج د بیت الله فرض دی خو په هغه چا چې هغوی د لارې طاقت لري وختي مې د طاقت خبره وکړله چې بدني طاقت او مالی طاقت بیا د حج په لغت کې څه ته وایي عربۍ کې حج یحج حجا حج په لغت کې ویلی کېږي قصد او ارادې ته حج تم حج ځکه وایي چې یو لوی ځای ته مونږ قصد او اراده کوو چې یو ډېر لوی دربار له روان یو په مخ د ځمکه د دې نه اوچت دربار او اوچت ځای او اوچته ځمکه بله نشته دی او دې را روانو دو درې خطبو کې به انشاءالله زه تاسو ته هغه احکام د حج بیانوم ځکه ډېر ملګرو درخواست کړی دا زموږ خطبې لا یو اوري او ډېر داسې زموږ وروڼه دي خویندې دي چې د حج دپاره یې داخلي کړي الله دې ډېر په خیر سره ورسوي او الله رب العالمین دې ټولو حجونه مبرور حجونه وګرځوي چې نبي علیه السلام پې د جنت وعده کړې ده او د ګناهونو د معافۍ وعده یې پې کړې ده هغه حجونه دې الله زموږ د ټولو وروڼو خویندو نصیب کړي دې دپاره چې یو مسلمان نارینه زنانه ته څه فایده زموږ د دې خبرو نه ورسي موږ ته پکې الله اجر راکړي نو حج کې معنا د قصد پرته ده د لغت په لحاظ چې موږ قصد کوو یو ډېر عظیم الشان ځای ته چې په مخ د ځمکه د دې په شان لوی ځای نشته دی او دغه رنګه شریعت کې څه ته وایي القصد الى البيت الحرام والمشاعر حوله بیت الله مسجد حرام او د هغې نه ګیر چاپېره چې څومره مشاعر دي
داغي د پاره قصد کول چلته وزم وفعل المناسك من الاحرام في الميقات الى طواف الوداع او دغرنګا هغه مناسک د حج ادا کول د احرام نه واخله چې ته د میقات نه د احرام تړي تر اخیری طواف پورې ستا چې د رخصتۍ طواف ورته وي طواف الوداع دا د دې ځای نه شروع د احرام نه طواف الوداع باندې ختم دې ته ویل کېږي حج دغه اعمال ادا کول دغرنګ بعض علماوی دا تعریف کړی دی چې قصد التوجه الى البيت الحرام بالاعمال المشروعه فرضا وسنه وهو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة قصد كول د توجه اغا البيت الحرام تا مسجد حرام تا پا اغا مشروع اعمال چه فرض دی او سنت دی لکه رسول داغی تذکره زکوم انشاءالله او دا قصد دی د کعبه د پاره د خاص اعمال د ادا کولو چې ایت موږ مناسک د حج وایو چې د حج مناسک ادا کړل شي دې د پاره قصد کول او عمره په لغت کې زیارت ته وایي عمره زیارت ته ویل کېږي ملاقات عمره ته عمره ځکه وایي چې موږ پای کې ملاقات وکړو د الله د کور د بیت الله ملاقات موږ کوو هي زيارة بيت الله الحرام للقيام بالتعبد لله تعالى وتقوم على الإحرام وذلك عن طريق الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة چې موږ تاسو د دې ځای نه روانېږو نو اول احرام واچو نیت وکړو چې زه عمرې لزم او دغه رنګه د هغې نه بعد بیا موږ لاړ شو طواف وکړو د کعبې او هغې نه بعد بیا 2 رکعاتو نه پس زو بیا سعی کوو د صفا مروه او هغې نه وروسته بیا سر کمول دي او یا خرول دي خرول افضل دی او کمول جایز دی او که داسې وخت کې تا عمره وکړله لکه وروسته زه وایم انشاءالله چې حج ته ورځې لږې دي نو بیا سر مه خروه سر کم کا یخته کم کا په عمره کې ولې دې دپاره چې د حج دپاره څه ناسې یخته پاتې چې بیا په هغې کې وخرې هغې کې به بیا سر گنجې کې نو دا زمونږ د دین یو اهمه فریضه ده او دا یادول پکار بیا که موږ تاسو وګورو چې یاره دا د حج دا تاریخ د کم وخت نه را روان دی نو حج ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې د جاهلیت د دور نه کېږي د ابراهیم علیه السلام د وختونه چې هغه کعبه تیاره کړه بلکې بعض علماء په دې کتابونه لیکلي تاریخ مکه وغیره کې لیکي چې دا کعبه اول ملائکو جوړه کړې وه بیا آدم علیه السلام بیا شیث علیه السلام بیا نوح علیه السلام داسې ورپسې راځه دا چون کې د دې اوس خو یې دا غرونه وران کړه دا څومره بلډینګونه چې خواوشا ګورې دا غرونه وران کړي بلډینګونه جوړ کړي مخکې او دا کعبه چې کوم دی د مسیح حرام ډک کړی دی ډکون شوی دی مخکې دا کعبه چې وه دا ښکته وه او دا غرونه پې بره نو چې څومره بارانونه به کېده نو د دې غرونو د اوبه به ټولې د کعبې د یخ ته راتلې نو د دې بنیادونه به په دې سیلابونو باندې خراب شو نو دا به کچه شو نو دا به وغورځېده یا به خراب شو نو وخت په وخت د دې بیا تعمیر شوی بیا او یو تعمیر په قرآن کې ذکر دی چې چا کړی دی ابراهیم علیه السلام او ورسره د هغه ملګری څوک زوی و اسماعیل علیه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله فرمای په هغه وخت کې چې پورته کول بنیادونه د بیت الله چا اوچتول ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او بچی وسره اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا ګټې لګولې او اسماعیل علیه السلام بچی ورله راچلولې اول ته علما دا ادب لیکي چې ته یو نیک کار کې نو دا بچی پکې د ځان سره سکه شریک که دا ستا د بچی تربیت دی پلار چې کم نیک کار هم کوي په کار چې بچی ځان سره سکي پای کې استعمال کړي چې دینی تربیت یې وشي دا نه چې پلار د جمعې مانځه لره روان دی زوی به خپل کار کې پرېږده چې ودی او کم ځای کې ګرځي دا پروا نشته نه زوی ځان سره په هر نیکۍ کې ملګری که درس لځي خطبې لځي مانځه لځي بل د نیکۍ کار دی یو د خیر مجلس ته روانې نو بچی د ځان سره عادت که په نیکو اعمالو باندې او بیا ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ای زمونږ ربه دا عمل رانه قبول کا زمونږ په شان ته نه چې دومره وړوکې عمل هم نه یې کړی برید ته و د ځان صفتونه کوو نه لوی نه لوی عمل هغه بیت الله جوړول ولې نه دي کعبه جوړول ولې نه دي هم به الله ته زاري کړه چې الله قبول یې کړه په دې به لویوالی نه کې دا خو د الله توفیق دی چې تالی درک اوس الله ته وایي الله قبول یې کړه
د قبلېدو دعا به کې د الله رب العالمین. زما محترم ورونو، هغه ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه تیاره کړه، الله رب العالمین ورته حکم وکړ دې غر ته وخیجه او خلکو ته آواز وکړه وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. شابه وس وخیجه او خلکو ته آواز وکړه او که په سورلۍ راځئ یا د مختلفو لارو نه راځئ شابه دې کو د الله دومره په اخلاص ابراهیم علیه السلام آواز کړی. الله اکبر. سړی حیران شي چې کله دا آیت او د دې شرحه کې دا حدیث ګوري چې ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس ته وختو. جبل ابو قبیس باندې ودرېد او اعلان یې وکړ خلکو د الله کور مونږ تیار کړو او راځئ شابه دلته د حج مناسک ادا کوي، طوافونه وکوي او عبادتونه وکوي، قیامونه وکوي او د الله بندګۍ وکوي او تر نن پورې والحمدلله علی ذلک هغه حرم نه خالی کیږي د الله د بندګانو. نو دغه ابراهیم علیه السلام دغه کعبه او د الله دا کور دا تیار کړ او بیا د حج فرض شوی کله دی دې کوم تقریبا 3 اقوال دي. یو قول د علماو دا دی چې دا 4م کال د هجرت او چې حج فرض شو. دویم قول په دې کې دا دی چې امام ابن قیم صاحب ذکر کړی زاد المعاد کې چې یا 9م کالو د هجرت او یا 10م کالو دا 2 قوله ابن قیم صاحب ذکر کړی. دریم قول هغه د سعودي چې کوم علما دي او د افتاء کوم کمیټي ده هغه دا خبره ذکر کړې ده چې د امام ابن قیم رحمت الله علیه دی قول له ترجیح ور کړې ده چې 9م کالو او یا 10م کالو د هجرت. او په دې کې بل قول هغه دا دی چې صحیح قول او راجح په دې دوانو 9م او 10م کې 9م کالو. حج اصل کې په 9م کال فرض شوی خو په 9م کال نبی علیہ السلام لا نړو د هجرت 3م کالو د نبی علیہ السلام د هجرت 9م کالو. په 9م کال ولی نبی علیہ السلام لا نړو ابو بکر یې ولېږلو رضی الله عنه هغه امیر الحج چې دا مسلمانان ته د ځان سره بوز او تبه امیر. نبی علیہ السلام ولی نتلو ځکه چې دې کال پورې لا ځکه 13 کال مکه فتح شو، 8م کال د هجرت باندې او لا مشرکان په مکه کې سدي وسیږي او لا د بیت الله طوافونه د کعبه لا مشرکان کوي پابندي لا نه لګېدلې او به مشرکان به طواف څنګه کو په بربنده سړو او زنانو به چې کوم دی خپل عورتونه به مخکاره کړي. زنانو به د شپې طواف کو، سړو به د ورځې کو، مخې ته او شاته به لاس په عورت ایښی او چا به ورته دا کار ولې کې وی الله تعالی راته دا ویلي دي سورة اعراف کې په الله رد کوي چې نه بدبختو الله تعالی فإن الله لا يأمر بالفحشاء الله خو چاته د بېحیایۍ حکم نه کوي. دا خو بېحیایۍ تاسو چې جامې میستلي دي دا د ځان نه دوی د دروغو یو خبره جوړه کړې وه چې چونکې زموږ دا جامې خو د ګناه دي نو لہذا د ګناه جامې خو په حرم کې نشو استعمالولی نو به دا به وباسو نو په بربنډه به لګیا. صرف بعضې خلکو دا قریش نه دي، قریش د مکې قریش د نبي علیه السلام چې کوم خاندان دا پخوانه سي پیران شانته دا خلکو راسې پاک خلک ښکارېده نو چاته به چې د قریشو کوم خپله جامه ورکړه نو هغه به هغه واچوله که نه بس هغه جامې خو ټولو ته نه رسېدې پخوا خو د غربت دور نو به په بربنډه باندې لګیا و. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې د وجې نه رانغړو چې څه کال چونکې دا مشرکان را باندې بد لګي او زموږ نبي کې غیرت ډېرو او د الله فریضه د تاسو لاړ شئ صحابو ته ویلې خو اعلان به وکئ. سورة توبې ایتونه را نازل شو چې را روان کال له به هېڅ مشرک مونږ په مکه کې نه پرېږدو. حرم کې د مشرک پابندي څه شوه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یقینا مشرکان پلیت دي او د دې لایق نه دي چې نور په حرم کې پرېښودلی شي. نو د دې کال نه بعد دا کال 9م کالو د دې کال نه بعد به مشرکان حرم ته نه راځي. علي رضی الله عنه ته ویلې، ابو هريره رضی الله عنه ته ویلې تم ورسره ملګری شه، تاسو هم د ابوبکر سره ملګري شئ او په مینا کې به دا اعلانونه وکئ خلکو ته به اعلانونه وکئ چې کوم مشرکان دي او په بربنډه طوافونه والا دي دوی باندې نور پابندي ولګېدله دا نور مونږ په حرم کې نه پرېږدو. دې دپاره چې را روان کال نه نبي علیه السلام ځي چې حالات صفایي بلکل کلیر وي بلکل هر څه هغې همداسې وکړه حج یې وکړلو او بل کال نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو 10م کالو د هجرت او د نبي علیه السلام د زندګۍ اخري کال دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو حج کړی دی
او صحابو ته فرمایل خذوا عني مناسککم اے مرګرو د حج د مناسک زمانه زده کوي ما ته ګوري لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کې دې شي د دې کال نه بعد ز تاسو ونوینم خبره پوهیږي کنه پوهیږي زما دا عقیدې خبره په کې زده کړه په دې خبره کې کنه نبی علیہ السلام څه فرمایي کې دې شي دې کال نه بعد هم زم ونوینم نو معلومه شو چې نبی علیہ السلام یا څومره پیغمبران دنیا نه وفات شي بیا موږ تاسو نویني چې خلک وایي دا بعضې خلکو د جعلي شرکي ګنده د قرآن حدیث خلاف عقیده جوړه کړې چې اولیا را رسیږي موږ ورته ښکارو پیغمبران را رسیږي حاضر دي او ناظر دي ورته چپ که خوله دې بنده کا ګنده خبره دې وکړله زمونږ پیغمبر خو اعلان کولو په حج کې چې کیدای شي دې کال نه بعد زه تاسو ونوینم یعنې زه به وفات یم ما ته به نه ښکارئ څوک وفات شو وفات شو یو الله دی چې هغه باندې زوال نه راځي هغه ته هر څوک په هر ځای کې او هر وخت کې ښکاري او یو انسانان دي اگر که پیغمبران دي شان یې ډېر اوچت دی مقام یې ډېر اوچت دی چې دا ټول پیغمبران را جمع شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبې ته نشي رسېدلی خو خپل مقام حقیقت کې واضح کړی دی ګوره زما ته بیا نه ښکارئ ګوره نو چې نه ښکارئ زه بیا تاسو ته څنګه وایم چې هلکه دا کار دی داسې وکړو غلط دی وکړو داسې په دې ژوند کې رانه زده کوي د حج احکام همدا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په څه کړی په اوښه باندې په خپله اوښه مبارکه ځکه ناستو چې دا صحابه ورته ګوري او نبي علیه السلام اوچتي نو چې کوم عمل کوي نو دوی به یې یادوي او عجیبه خبره ده په صحیح بخاري کې یو عجیبه حدیث دی د فهم په لحاظ مشکل دی د پوی په لحاظ مشکل داسې دی چې هغه ځایونه اوس نشته دی هغه علاقې هغه ونې هغه لارې هغه کوم ځای کې چې نبي اسلام دمه کړې ده هغه ځایونه اوس نشته اوس چې کوم روډ دی د مکې او مدینې په مابین کې نو دا هغه روډ نه دی هغه د نبي علیه السلام جدا لاره وه څه کال موږ په څه ناڅاغي باندې راغو د بدر په طرف باندې شرف الروحا چې کومه علاقه ده او دغه علاقې نبی علیہ السلام په هغه لار یعنې تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پړاو کړی یو پړاو چې کم ځای نه کم ټایم روان شو او دې نه مخکې کم ځای کې پړاو دمه وکړله او د لارې نه ښي طرف ته څومره او کم ونو د لاندې دمه وکړله او کمې ګټې خواته او دا او دا او دا ځایونه شته نه حدیث ترجمه به ته خو نور پرې نه پوهېږي هغه یو ځای صحابو ذکر کړی دی یو ځای ذکر کړی یو دمې ذکر کړی ده چې دې ځای کې فلانې مونځ وکړو او بیا روان شو او دا ټایم او دې ځای کې د غرمې دمه وکړه دې ځای کې شپه وکړه بیا سهار روان شو بیا فلاني ځای کې دمه بیا فلاني ځای کې شپه بیا حتی چې مکې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېږي ټول یې ذکر کړي دومره صحابو په انتهایی توجه سره خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته کتل او د حج دا ټول مناسک یې زده کړل الحمدلله علی ذلک او هغه ټول الحمدلله محفوظ دي په احادیثو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د حج مبرور په باره کې چې من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هغه څوک چې د الله دپاره حج وکړي د الله دپاره او په هغې کې بې حیا خبرې ونه کړي لکه وختي مې ژبه کنټرول او ګناه ونه کړي بدن کنټرول ژبه هم کنټرول بدن هم کنټرول دا به د حج نه را واپس شي داسې به پاکي لکه نن چې دی د مور نه پیدا شو یا لکه په کومه ورځ چې دی د مور نه پیدا شوی نو چې انسان د مور نه پیدا شي هغه ګناه کړي پاکي دغه شانې ګناهونه ټول وینځلی شي او صفا شي الله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو ته دغه حج مبرور نصیب کړي او د دې حج متعلق بعضې فضایل او د حج بعضې احکام چې د حج ارکان کم دي فرایض کم دي ځکه چې دا پوره نشي بیا ستا حج خرابېږي او بعضې سنت طریقې او د عمرې ارکان څه دي او فرایض څه دي او په کومه طریقه به کې نو د دې متعلق به انشاءالله تعالی او د زنانو دپاره کم امور ضروري دي دا به انشاءالله تعالی را روانه خطبه کې د الله رب العالمین په فضل او کرم باندې وایو او د آخري خبره درته دا هم کومه چې کم زمونږ ورونه خویندې تاسو ته معلوم دي چې هغوی څه کال د حج داخله کړې ده نو هغوی ته د خطبې دعوت دې دپاره ورکوئ که ستاسو د وجې نه هغوی یو سنت طریقه صحیح یاده کړي او دا حج د هغوی د حدیث مطابق شي ځکه دا نور مولیان ورته لګوي زمونږ مولیان داسې وایي او زمونږ مشران وایي چې داسې به کوي زمونږ مشران وایي ای د الله بندګانو مشرانو خبرې پرېږده لکونو روپۍ لګوي ته د مشرانو په طریقه حج کې
او بیا الته لګي غریب په جهالت باندې رواني دا حدیثو خلاف حج کوي مونږ ته پته را دي خبرې دا زد نه ویم والله چې زړم درد کوي چې په لکونو روپۍ دی ولګيږي او ته مشران راته دا ویل او مشران دسي او زموږ مذهب کې دسي دي او زموږ مسلک کې دسي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج داسې صفا دی داسې نو زما بل مشر ته ساجد شته ای سجد نشته که په دې حدیث کې د صفا د حج موجود نه وي او د نبی علیه السلام دا یو عمل محفوظ نه وي نو ټیک ده به موږ ویل چې هلکه اوس یو مشر نه تپوس وکړي دې ځای کې موږ نه پوهېږو بیا به هم ته کولی ټیک خو چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حج دومره ښکلي انداز باندې محفوظ دی چې ما تاسو ته څه ویلې هغه د حج احکام خو یې په ځای پرېږده چې د لارې یو دمیم ذکر ده نو په دې کې څه پټ پاتې دي بیا زموږ دې ته ساجد دی چې په حج کې موږ مسلکونه او مذهبونه فرقې جوړې کړي عجیبه خبره ده چې موږ یو شی هم د دې فرقې نه پاک نه کړلو هر شي کې موږ فرقواریت را دننه کړی نه زما مذهب کې دا دي او نه زموږ مسلک کې دا دي او نه کنه زموږ مشران دا وایي او نه کنه زموږ مفتي صاحب دا وایي او نه کنه زموږ مولوي صاحب دا وایي د الله نه ویرېږئ زما محترم ورونو والله د زړه د درد نه راته دا خبره په لکونو روپۍ لګې سفر کې کور پرېږدي ښځه بچي او دلته چې کوم دی کله پکې مرګ هم پکې راتلی شي نو چې حج خو د ښایسته یې که نه د سنتو مطابق خوي که نه د حدیثو مطابق خوي الله رب العالمین دې موږ تاسو په صحیح دین پوهې کړي په سنت طریقو دې الله موږ پوهې کړي او الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دا یو ملګری سوال کوي وایي زه منظم کوم تلاوتم کوم ذکرم کوم خو ګناهونه بیا هم نشم پرېښودلی دا یو خبره یاده وساته چې د ګناهونو نه پاک صرف پیغمبران دي چا نه به ګناهونه واړه کېږي چا نه لوی چا نه زیات چا نه کم خو وایي د مؤمن دپاره د خوشحالۍ خبره داره چې دنه کله څنګه ګناه کېږي او د سره به دې زړه کې یو غم پیدا شي احساس او فورا دې توبې ته متوجه شي حدیث کې راځي وایي د مؤمن نه چې کله ګناه وشي او دی وایي چې یا الله ما ته زه تا ته توبه کوم تا ته درګرځم ما ته بخښنه وکړه وایي الله تعالی دې ملایکو ته وایي چې ګوره زما دې بنده ته پته ده دا کار تی خطا وشو خو ده ته پته ده چې د ده یو رب دی او هغه رب ګناهونه معاف کوي نو ګوره ما ته یې اواز وکړلو نو زما محترم ورونو ټیک ده موږ ټول ګناهګار یو کمزور یو خو الحمدلله زموږ ډېر لوی رب دی او هغه الرحمن دی هغه الرحیم دی هغه ارحم الراحمین دی هغه غفار دی بخښنه کوونکی دی غفور الرحیم دی موږ له پکار ده چې بار بار الله ته څه وکړو توبې وباسو او انشاءالله د دې نیکو اعمالو اثر بیا دا دی ته مه ناامیده کېږه چې مونځ دې په صحیح طریقه باندې شو انشاءالله ذکر دې په توجه باندې او نور اعمال الله رب العالمین به دغه ګناهونو نه بچ کړي خو چې کوم ځای کې تا نه دا ګناه کېږي دا ماحول به پرېږدي د ګناه د پرېښودو لپاره یو طریقه دا هم ده چې تا ته پته وه چې دې ځای کې زما نه ګناه کېږي هغه څیز او هغه ځای او هغه مجلس پرېږده د الله لپاره یو ملګری وایي زما په اخلاص باندې ملګرو ته وایي چې دعا وکړي بچیم نشته دی چې الله رب العالمین صالح اولاد راکړي الله رب العالمین دې ورله صالح اولاد ورکړي څومره مسلمانان چې هغه بې اولاد دي الله رب العالمین دې هغې له صالح اولاد ورکړي د چا صرف لوڼه دي او زامن یې نشته الله رب العالمین دې ورله صالح بچي او زامن ورکړي ډېر مسلمانان هغه بیماران دي الله رب العالمین دې ورله شفای کامله ورکړي ډېر مسلمانانو درخواست کړی دی زما خپله والده ما هسپتال کې د اپریشن شوی دی دعا ورته وغواړئ په اخلاص چې الله رب العالمین د خپل عبادت او بندګۍ دپاره روغ صحت ورکړي ټول بیمارانو ته الله رب العالمین روغ صحت ورکړي او څومره مسلمانان چې هغوی سږ کال د حج دپاره د داخله کړې ده الله رب العالمین دې په روغ صحت او صحیح ایمان سره حج ته بوزي او الله دې دا حج د هغوی حج مبرور وګرځوي زموږ په ملک کې حالات ګډوډ دي د سیاسي حالات ګډوډ دي زه په سیاسي حالاتو تبصره هم نه کوم زموږ خبره داسې د الله دپاره بعضې خلک په یو طرف باندې حمل کړي نو بیا موږ له لږ خفګان هم راشي موږ اصل کې په دې خفه کېږو چې یاره دا مسلمانانو ته او د عوامو ته تکلیف وي که هغه د هر طرفه دعا وکړي چې الله رب العالمین په دې ملک باندې او په ټول امت مسلمه رحم وکړي
مسلمانانو په هر ملک کې چې تکلیف دی بدامني ده مصیبتونه دي یا غربت دی یا چې کوم دی بیروزګاری ده یا نور مشکلات دي الله رب العالمین دا ټول مشکلات په خیر خیریت سره حل کړي او الله رب العالمین زمونږ په ملک کې هغه نظام قایم کړي چې د کمی کلمې او د کم نظام په نوم د ملک آزاد شوی او چې هغه د لا اله الا الله ناره وه او یاد ساتئ چا چې د دې کلمې سره غداري کړې ده او دې سره بې وفایي کړې ده او دې سره چل ول کړی دی الله رب العالمین هغه له سزا ورکړې ده ورکوي به او په کومه ورځ که موږ د دې کلمې سره مخلص شو انشاءالله تعالی هغه ورځ به زموږ د عزت ورځي او هغه ورځ به الله رب العالمین موږ اوچتوي او د دنیا په قومونو باندې به برکوي او موږ به د ټول امت قیادت کوو انشاءالله تعالی الله دې موږ له او زموږ حکمرانانو ته او ټولو مشرانو ته دا توفیق ورکړي چې را یو شي خپل تعصبات او ضدونه پرېږدي او د دې کلمې سره او د دې اسلامي نظام سره مخلص شي صفونه برابر کوي.